په پاکستان هېواد کې ټولو خپلو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې تر دا مهاله روغ رمټ یاست. افغان کډوالو د UNHCR د خوا څخه موږ تاسې ټولو افغان کډوالو ته لارښوونه کیږي او نه یوازې د UNHCR د خوا څخه بلکې د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو د خوا څخه او دارنګه د پاکستان د حکومت د چارواکو څخه او د افغان کډوالو د استازو د خوا څخه دا لارښوونه ده موږ تاسې ټولو ته چې موږ تاسې په پاکستان هېواد کې د کډوالو په حیث باندې اوسېږو، باید موږ تاسې د پاکستان د قوانینو درناوی وکړو او د پاکستان هېواد په سرګرمیو یا په سیاسي تظاهراتو یا سیاسي لاریونونو یا د داسې دوکې څخه ډډه وکړو او په دوکې برخه وانخلو او بل په هغه کړنو څخه ډډه وکړو چې په هغه باندې د پاکستان د قانون موږ مجرمین جوړیږو. نو ځینې اشخاص او ځینې کسان شته چې خصوصا د ازادیو په ورځو کې چې د اګست میاشت کې تېرې شولې په 14 اګست او 19 اګست یا 15 اګست باندې چې کومې د پاکستان د ازادۍ ورځ وه یا زموږ د افغانستان 19 اګست د خپلواکۍ ورځ وه یا 14 زموږ د ازادۍ ورځ کوم لمانځل کېدله، په دې کې ځینې عناصر شته چې یو د بل ملکونو د بیرغونو یا د جنډیانو بېعزتي کوي چې په هغه کې یوه واقعه په خیبر پښتونخوا کې وسوله چې بیا پولیسو هغه کسان ونیول. نو د UNHCR د خوا څخه پر دې باندې زموږ تاسې ټولو افغان کډوالو ته د دوی پر صفحه باندې باقاعده لارښوونه جاري شوې ده چې تاسې افغان کډوال باید د پاکستان د حکومت دغه وکړي، د قانون درناوی وکړي او په دغسې مسایلو کې برخه وانخلي، ځکه چې نه یوازې تاسې د قانون مجرمین جوړیږي بلکې د کډوالۍ دپاره او ستاسې ژوندانه ته ستونزې جوړیږي او خلک په تاسې شکمن کیږي. نو نه یوازې د دوی دا لارښوونه ده بلکې زموږ تاسې کوم د مهاجرونو ریاستونه چې دي د هغو د مسؤلینو هم دا لارښوونه وه، نه یوازې نن بلکې کال وړاندې ماته ویل سوي وه چې مقصد زموږ افغان کډوال باید د دغه سیاسي حالاتو او د دغه سیاسي مسایلو څخه ډډه وکړي او په دغه مسایلو کې برخه وانخلي تر څو دوی د قانون مجرمین جوړ نه شي. نو دغه پیغام تاسې تر ټولو افغانانو پورې ورسوئ چې په دغه سیاسي مسایلو کې باید تاسې برخه وانخلي او سبا موږ تاسې دلته د کډوالۍ ژوند کوو، باید د کډوالۍ په اصولو کې ولاړ شو. مننه.